رحمت الله وبرکاته ملګرو کومه ویډیو چې مې د یاد کړې وه چې ستاسو سره یو ویډیو شیر کوم ما هم عقل ته راغلی ما هغه بیمار ملګري له چې تاسو به یې په دې کټ کې وینئ چې هغه د یاسر اکمل هغه شعر دی خو هغه په نشه خبره ده چې نشو وجلي نو ځوانان دې باید الله په مسافرو نه وجني په نشو نه وجني خدا زمونږ یو ورور دی چې دی د شعرګړ د ریکلی څه نوم دی درویش باباګر کلی د شعرګل د کسټم سره د دغه بایي چې کوم دی دا بیمار دی د دواړه ګردې فیل دي په ملیشیا کې څونه مسافري دي په ملیشیا کې کړې ده 10 کاله مسافري په 10 کاله مسافرۍ کې چې د څه ګټلې دي پتا ولګېدې او براشه دا د ماشومان بچی دي یو دا او یو بل ماشومه ده درې بچی دي خو لکه الان کې کاغذونه چې کم دي دا بیٹا سلک څه کاغذونه چې کم دي هغه دا تاسو وینئ اوس هم غالبا چې دا د مردان نه راغې د مردان نه د ګردو دغه لتلی ډایلاسیس لتلی اوس د قیله راورسېدو راغی بای که د چا هم یوازې دا نه ده چې یوازې په مسافرو باندې ودانه ده چې مسافر به د یو سړي سره امداد کوي مسافر به د یو سړي سره منډه وهي په خپله 10 کاله په ملیشیا کې غریب تېر کړي دي د اوسه پورې هغه چاته دا لاس نه دی نیولی دا لاس نه دی کړی خو سره چې دې ملګرو ته دا پته ولګي چې یوازې مسافر نه ده ودانه په دې کلي کې خانان شته په شیرګل کې شته په سخاکوټ کې شته راله شیرګل او د سخاکوټ بونډري ده پروت دی الان کې ورندار ورته ویلي دي چې ګرده دله در کوم خو چې د ورندار ټسټونه یې کړي دي نو ډاکټر ورته ویلي دي چې دا ګرده دی په وجود کې وینو بهتره ده هغه نه تالم کار نه کوي هغه به هم د کار نه وباسي د کور والا ورسره میچنګ نه کېږي ګرده اصل تاسو ته څونه پیسې ویلي دي 40 लाख روپۍ راته څونه 40 लाख روپۍ راته یادې کړي او څونه ټایم یې دله درکړی میاشت کې به اپریشن کې دننه که په میاشت کې دننه ونه کوو باډي ایکسپایر بیا وایي لکه ستا هېڅ پیدې نشته که ستاسو بیا ګرده وي پیسې وي نو لکه ستا ژوند نشي بچ کېدی نو مهرباني زه راته دغه ویډیو ما په ژوند کې دغه 2 ویډیوګانې کړي وم یا بابا له کړې وه یو ډله د دې بهي د اکاونټ نمبر مې هم بره ورکړی دی د ده موبایل نمبر مې هم بله ورکړی دی که د چا هم وس کېږي دا نه زه د خپل حکومت نه هم غوښتنه کوم د وزیر اعلی صاحب نه هم کومه د دې د MVA صاحب نه هم کومه چې بهي پیسې دله دا پیسې دته ژوند نه دی دته پیسې لازمي نه ده د چې د 3 کاله دله بیماري وکړه په 3 کاله کې چې د سمال جاد هر څه هغه یې بایللي دي باقي انسان چې کم دی هر سړی د خپل بچي باندې راولي دا د ماشومان 2 بچي دي یو بل ماشومه ده بله که نه هغه یې والد صاحب دی نو مطلب په داسې وخت کې څوک چاته لاس نشي نیولی خو ملګرو که د چا هم وس کېږي بیا هم درته وایم د الله د رضا دپاره خاص د الله د رضا دپاره که د چا که داسې باید دا ویډیو ډاکټران هم ګوري دا ډېر غټ خلک هم ګوري ډېر کمزوری سړی به هم ګوري چې بیخي لکه غریب وس هم نه کېږي صرف د نټ وسې کېږي هغه به دا ویډیو ګوري باید د الله د رضا دپاره د دې سړي امداد وکړئ دا ماشومان بچي دي د ګل په لاس باندې یا ذریعه الله پاک د ده شفا دې ورته الله نصیب کړي او د ځواني بچ شي نو دونه ده چې د لوی غم نه به دا کورنۍ بچ شي د الله د رضا لپاره ما هغه ویډیو وکړه ما ته خو نه نرین کړی دی دوی ګوتې والې دا ویډیو راله ما ورته رنګ وکړو وروره د کم ځای وي د پلان دی به خپله ضمیره یو څو خبرې وکړي دی اوس ډایلاسیس لتلی و اوس راغی که نه چې په ډایلاسیس څونه خرچه ده د ده په علاج څونه خرچه ده دا خبرې به دې ټولې په خپله وکړي ورحمت الله وبرکاته لاول د ضمیر باندې ډېر زیات شکرګزار یم چې په دومره کم ټایم کې راغی او ځان یې راورسو داسې بریالي دی موږ ته الله پاک ټول عمر ژوندي او خوشحاله او آباد ساتي ملګرو بس خیبر نیوز باندې مې انټرویو کړې وه او 4مه ورځ ده نن د هغې 4مه ورځ ده او جي نو تاسو ته ما ویلي چې زما په یو او زه اوس هم دغه ډایلاسیس نه رالم ضمیر حالانکې ما ورته سکال مال کړی یم نو بس هغه په خپله باندې کار وکړو چې زه درلم او بس هغوی راله شانتي ستاسو په علاج ټوټل خرچه څومره ده زمونږ ما ته لکه ډاکټران ویلي چې ستا په علاج باندې 40 लाख روپۍ راځي دا هغه د پیسو مقصد نه دی دا علاج کم څوک کولی شي په دې دا شکر الحمدلله
مسلمان ملک دی پاکستان دی په دې کې ډېر ښه خلک شته ډېر وس والا خلک شته کېدای شي چې دا علاج دی یو سړي د زکات کار هم نه وي داسې خلک شته زما د بابا ویډیو کړی و د هغې نه بعد د امریکې نه بلا زنانو پکې رابطه کړې ما ورته خور خپلې پیسې مو واپس بابا ته کوي که نه د هر سړي سره که دا میسیجي دا زما میسیجونه چې چا سره مي دا دې ځان نه شیر کړي او دا دې بیا ما ته واورئ چې یو دا میسیجونه یا دا تا کړي دي یا نه دي کړي باغي د الله د رضا دپاره د ده د اکاونټ نمبر مې پې ورکړی د ده نمبر مې پې ورکړی عدنان پی کې ټي وي والا عدنان به تر دې شیرګړ اوسېدونکی پخوا کې دا سړی پروت دی ستا ملګری هم دی ملاقات هم در سره وس یو قدر ستا کلاس پیلو دی یو څو منټ کوچو بھائی قسم دا بری په ما باندې احسان وي چې راځئ به د دوی دپاره به دا ویډیو کوئ چې ستاسو د خندا ویډیو ګوري یو سړی زموږ شعر ګوري هغه به د غریب اواز هم اوري او د غریب اواز به هم ګوري طاهر وایي ته به زه په خپله باندې کال وکړم انشاءالله هغه به هم راځي درله ولې چې ستا ځواني بد شي مرګ او ژوند دا د الله په دغه کې دي د الله په اختیار کې دي باقي صحت چې کوم دی نو الله دې درله صحت کامله درکړي خدای دې صحت نصیب کا مونږ راته دوا کوو زموږ دوا وس کېږي دویمه خبره زیشان وایي تا ته هم ویم تم د دغه جلالپور دی که څه دی د تغبیه دغه یو د مردان په ډسټرکټ کې تم پاتې کېږي وروره په دواړو سترګو زموږ ورور یې رابشي او د دې بهي سره به خپله ویډیو به وکړي زموږ د ویډیو وس کېږي زموږ د پیسو وس نه کېږي که طاهر به یې دی هم د پیسو وس نه کېږي که زیشان به یې دی هم د پیسو وس نه کېږي وصال به یې ته په سپین کې ناستې تا ته هم وایم چې د دې بهي ویډیو به اپلوډ کې ورور خپله ویډیو پې وکړي که څه وس دې کېږي د ده سره به خپل لاس امداد وکړي ایوب خان شیرپا به یې ته هم وایم ډېر ښه کارونه کوي ډېر ښکلې مطلب ډېر یتیمانانو ښه پروګرام یې راون کړی ټول سوشل ورکران چې کوم ملګري دي آینه د کلتور او اصغرچی ما وای هغه ته هم وایم چې ماشاءالله د هغوی پروګرامونه هم خلک ډېر ګوري ډېرې خوښوي نو مننه مهرباني ټولو سوشل ورکرانو بهیګانو ته مې دا خواست دی چې راشئ او د الله د رضا دپاره د ده سره د خپل غږ شریک کړئ او د خپل غږ بیا د مسافرو سره د وطنوالو سره شریک کړئ چې د دې سړي څوک سلاس امداد وکړي دغه ویډیو مې درته وکړه وروره که څه غلطي رانه شوي بخښنه غواړم د ټولو نه ایډرس به ورته وښایې که څوک راځي ملګري که نه تاسو به ورته په خپل ایډرس ووایې کسټم شګونه کسټم درویش بابا کلی حبیب الرحمن کلی نو تلار ده د حبیب الرحمن کلی نو تلار ملاکن روډ باندې مې صحیح ده دغه بل په دې علاقه کې په سکاکوټ کې هم بلا خانان پاتې کېږي ماشاءالله په شیرګل کې هم پاتې کېږي سره خپل لاس وکړئ چې د دې ماشومانو چې دا ماشومان په اختر کې بل ته خوله نه وازوي په اختر کې بل ته لاس نه نیسي چې د کاکا سترګو ته نه ګوري د ماما سترګو ته نه ګوري چې هغه د خپل پلار سوری پې وي نو ډېره مننه مو کوم ډېره مهرباني بهي الله دې صحت درکړي دا د ده ژوند ټول کاغذونه دي او د ده ژوند چې کومه سرمایه وه چې کوم سړی هم دلته راشي بیا به یې وینئ په دغې نمبر دی وروره که چا ورسره سل لاس اخلاص کېږي که څوک د دې علاج کولی شئ که نه دا چې دا زمونږ هغه حکمرانانو ته ورسي چې د چا په لاس کې د ده کار صرف یو دستخط دی چې هغه خلکو ته دا ویډیو ورسي د غریب سړی به درته تش بدله پیسې رالېږي که د چا دغه وس هم نه کېږي دغه وس هم کېږي چې دا ویډیو شیر کړئ او دا هغه خلکو ته ورسوئ چې د چا په لاس کې د یو دستخط کار دی د یو په دستخط باندې د ده ژوند به شي